په نن درس کې موږ تاسې دوه کوچني عنوانونه وایو. یو ویوینګ ورکشیټ دی او دویم کسټم ویو ده. ویوینګ ورکشیټ په واسطه کولی شو چې موږ تاسې یو کالم هایټ کو، یو رو هایټ کو، بیرته هغه ان هایټ کو. دا موږ تاسې زده کوو. دویم عنوان چې دی کسټم ویو ده. کسټم ویو کې یو بهترین ویوز موږ تاسې جوړولی شو. لکه مایکروسافټ اکسل کې موږ تاسې یو سیل هایټ کوو یا مکمل یو کالم هایټ کوو، دا ځان سره ثبت کوو، دا ویو یا دا حالت ځان سره ثبت کوو. بل ځل موږ راتلی شو بیت دی چې موږ دا کالمونه هایټ کړي وي هغه بیرته د ویو یا د کسټم ویو د لارې نه کتلی شو. کنفیوزد؟ بلکل. راځئ په دې ویډیو کې عملي ګورو، بیا ورباندې انشاءالله تاسو پوهیږئ. ویوینګ ورکشیټس. ګورئ په دې درس کې موږ تاسې ځینې مهم مسایل وایو. لکه مثال په ډول موږ تاسې heading and unheading columns in row. زه غواړم دغه سی کالم چې دی دا څنګه کم هایټ کم پټې کمه، نو زه په دې ښی کلیک کوم، ورته لاندې راځم هایټ. نو تاسو ولیدل دلته یو خط راغلی دی. دا خط تاسو وینئ. د دې مطلب دا دی چې دلته سی کالم هایټ شوی. ګوره بی سی نشته ډي. بل کالم زه هایټ کوم، په دې هم ښی کلیک کوم هایټ. بیرته راځو ان هایټ کوو یې، نو دغه نقطې ته راځو کلیک کوو، مکمل چې زموږ ستاسې کالمز او رو څنګه شي سلیکټ شي. بیا راځو د کالم په برخه باندې ښی کلیک کوو، ورته وایو ان هایټ. نو تاسو ولیدل چې زموږ کوم کالمونه چې هایټ شوي وو هغه بیرته موږ ته شو شول یا ښکاره شول. مهمه نه ده دلته که لیکل هم وي هغه ورسره هم څنګه کیږي هایټ کیږي. په همدې ډول که موږ یوه رو هایټ کوو، یوه رو انتخابوو او ښی کلیک پرې کوو، ورته وایو هایټ. تاسو ولیدل 101 رو، 102 نشته، 103 لیکل شوي دي. که موږ څومره روګانې هایټ کوو هایټ کولی شو. لکه فرضاً زه د 1 رو 101 رو انتخابوم، بیا کنټرول د کیبورډ څخه نیسم 114 انتخابوم، صحیح ده، 115 انتخابوم. 3 روګانې مې مختلفې انتخاب کړې، ښی کلیک ورباندې کوم، ورته وایم هایټ. د 3 روګانې څنګه شوې هایټ شوې. بیرته ان هایټ کوو، نو دا نقطې ته راځو، مکمل چې زموږ رو او کالمز سلیکټ شي. د هغې څخه وروسته چې موږ رو هایټ کړي دي اوس ان هایټ کوو. که چېرته کالم مو هایټ کړي وي ان هایټ کوئ، نو د کالم په برخه به ښی کلیک کوئ، ان هایټ به انتخابوئ. خو دلته چې موږ رو هایټ کړي دي د رو په برخه ښی کلیک کوو او ورته وایو ان هایټ. هغه روګانې مکملې څنګه شولې ان هایټ شولې. بل موږ راځو فریزینګ پینز. د دې څه مطلب دی؟ د فریزینګ پینز مطلب دا دی، ګورئ زه راځم دغه رو ما څنګه کړی ده، دا کالم په د سیل باندې دا سیل ما سلیکټ کړی دی. بیا زه دلته راځم ویو ته او دلته موږ فریز پین لرو. زه ورته وایم فریز ټاپ روز، دې باندې موږ کلیک کوو. تاسو اوس وینئ دلته یو اضافه خط راغی. د دې مطلب دا دی چې دا رو څنګه شوله فریز شوله. که زه لاندې راکوزېږم وګورئ هغه رو په خپل حالت باندې پاتې کیږي. د اکثره وخت چې موږ غټ شیټونه لرو، ډېره ډیټا پکې ولرو، د هغې دپاره موږ تاسې لومړی رو څنګه کوو فریز کوو. په دې خاطر فریز کوو چې لاندې روګانې وي او دا هیډینګ رو څنګه وي فریز حالت کې وي. بیرته چې ان فریز کوو د سیل باندې کلیک کوو، دلته راځو فریز پین ته او دلته ورته وایو ان فریز پینز. نو دا څنګه شوله اوس فریز حالت څخه ووتله. په همدې شکل موږ تاسې کولی شو فرض که دې ځای کې مو کلیک وکړه، ورته راځم او وایم چې فریز ټاپ روز. اوس وګورئ تاسو ټاپ رو خو فریز شو وبښئ. بیرته زه ورته راځم ورته وایم چې ان فریز، دا خو مو تېر ځل وویلی. اوس غواړو موږ یو کالم فریز کړو، نو موږ ورته وایو چې فریز فرست کالم. که په دې باندې موږ کلیک وکړو اوس موږ کالم څنګه شو فریز شو. تاسو ګورئ ځکه ښي طرف ته ځم او راځم، دا ا کالم چې دی دا مکمل فریز دی. بیرته ان فریز کوئ، ورته ووایو چې ان فریز پین، دا به اوس ان فریز شي. زه په دې برخه کې کلیک کوم
غواړم چې همدلته زه فریزینګ وکړم فریز شي نو دلته راځم ورته وایم چې فریز پین ګوره keep rows and columns visible while the rest of the worksheet scroll based on the current selection که دا برخه ما سلیکټ کړې وي همدې ساحه کې فریز کیږي کالم ګورئ فریز اوس ګورئ بیا راځم فریز ته freeze pane unlock all the rows and column to scroll through ګورئ دې حالت کې په دې برخه کې مو کلیک کوو unfreeze pane بیا راځم دا انتخابوم ورته وایم چې freeze panes دې ساحه کې دا فریز شو اوس زه مخته او وروسته ځمه تاسو ګورئ دا ساحه څنګه کېږي مخته نه ځي بلکې همدې ساحه کې څنګه شو فریز شو زه بیا ورته راځم ورته وایم چې انفریز صحیح ده داسې په یو خاصه نقطه کې موږ او تاسې فریز څنګه کولی شو استفاده کولی شو راځو یو بل کوچني درس ده کسټم ویوز دا شیزونه چې دي کوچني دي خو لوستل او ویل اړین دي موږ او تاسې باید ورباندې پوه شو کسټم ویو د څه په خاطر دا ګورئ زما یو فایل دی یو اکسل فایل دی زما په دې فایل کې زه څه کول غواړم په دې فایل کې زه غواړم چې درې قسمه ویوز زه په دې کې ځان دپاره ډیزاین کړم دا زما ډیټا ده لومړنی ویو داسې ده که چیرې زه د فایل کسټمر ته ښیم د مثال پر اوس زه یو ځای کار کوم کسټمر دي هغوی نه زه دغه ریټ پټول غواړم چې دوی نه ریټ پټ کم دا ساحه ورته وښایم او بیا زه غواړم چې خپل یو منیجر ته دا ډیټا وښایم په هغې حالت کې زه غواړم چې دا ډیټا هایډ کم دا برخه ورته وښایم خپل منیجر ته او دریم ویوز د خپل ځان دپاره جوړوم چې زه په خپله مکمل لیدل غواړم په تشریح کې لږ سخت معلومیږي خو پریکټیکل چې اوس موږ تاسو دا وګورو تاسو بالکل په دې باندې په حقیقت کې پوهیږئ چې زما مطلب څه دی زه راځم ویو ټیب ته به راځئ کسټم ویوز ته دلته زه درې ویوز ډیزاین کوم لومړنی ویو اډ زه ورته وایم چې مای سیلف ما ته دې دا ورکشیټ څنګه وښکارېږي اوکې ما ته دې دا ورکشیټ په همدې حالت باندې وښکاري دا لومړنی ویو ما ثبت کړه دوم زه راځم خپل منیجرانو دپاره دې کالم باندې کلیک کومه ښی کلیک او ورته وایم هایډ اوس دا ویو زه غواړم نو زه ورته وایم چې کسټم ویو بیا ورته وایم اډ او دلته ورته وایم چې منیجرز ځکه منیجرانو ته زما باید داسې ویو د دې ورکشیټ وښکارېږي اوکې بیرته راځم دې نقطې ته دلته راځم کلیک کوم په کالم باندې انهایډ تر څو عادي حالت ته راشم دوه ویو مې ملګرو ثبت کړه اوس درېیمې ویوز ته راځم کسټمر ته د کسټمر دپاره زه غواړم چې د ریټس ښکاره نه شي نو په دې کالم باندې ښی کلیک کوم انتخابوم یې ورته وایم هایډ اوس راځم بیا کسټم ویو ته اډ او دلته ورته وایم چې کسټمرز اوکې درې ویوز ما ثبت کړه بیرته راځم خپل دغه کالم ته او ورته وایم انهایډ دا ملګرو درې ویوز و چې ما ثبت کړه درې واړه اوس موږ تاسې کتلی شو که چېرته زه کسټمر ته راځم دا هایډ کوم بیا منیجر ته راځم دا هایډ کوم هغې نه مخکې د مخکې زه ځان ته ویوز جوړوم اوس راځم کسټم ویو ته دلته درې ویوز لرم زه ورته وایم منیجر ته ما ورته ویلي چې منیجرانو دپاره باید دا برخه پټه شي نو زه منیجرز ورته وایم شو تاسو ولیدل دا منیجر ویو ده هغه لومړنۍ برخه یې پټه کړله دا برخه ښکاره شوه بیا ورته راځم ویو ته ورته وایم کسټمرز انتخابوم ورته وایم شو ګوره کسټمرز دپاره هغه کوم چې پرایس و هغه پټ شول هایډ شول دا برخه څنګه شوه ښکاره شوه بیا راځم کسټم ویو ته ورته وایم مای سیلف شو مای سیلف ما دپاره درې واړه څنګه کوي ښکاره کوي نو په دې شکل مونږ کسټم ویو په واسطه باندې ځان دپاره بهترین ویوز سلیکټ کولی شو چې په کوم شکل باندې مونږ ته دغه مکملې برخې د یو شیټ یا څنګه شي ښکاره شي بیرته که مونږ کسټم ویوز ته راشو دا ټولې ډیلیټ کولی شو زه ورته وایم مای سیلف ډیلیټ منیجر زه انتخابوم ورته وایم ډیلیټ
او دا بله هم څنګه کومه ډیلیټ کومه کلوز. نو دا اوس موږ ستاسې د نن ورځ درس چې په دې درس کې موږ تاسې کسټم ویوز او همدارنګه دا بل درس چې زموږ ستاسې ورکشیټ ویوینګ ورکشیټ سو په دې باندې پوه شو.